ستره محکمه وایي یوازې په یو کال کې د هیواد په محاکمو کې څه باندې 80,000 دوسیې حل شوې دي. د سترې محکمې ویان وایي د ښځو د حقونو د 15,000 قضیو سربیره نږدې 200,000 وثیقې هم اجرا شوې دي. د اسلامي امارت له واکمنۍ تر اوسه چې د اسلامي امارت واکمنۍ له 1.5 کال اوښتې د ټول هیواد په محاکمو کې 1,41,608 قضیې حل شوي دي او 58,601 قضیې تر کار لاندې دي او په دې موده کې 1,09,042 قطعې وثایق اجرا شوي دي چې په دې کې 15,078 د ښځو د حقوقو قضیې دي. مولوي عنایت الله په محکمو کې د روڼتیا ډاډ ورکوي او وایي چې هیڅ چاته له شرعي اصولو څخه د سرغړونې اجازه نه ورکوي. د اسلامي امارت د محاکمو د شفافیت په اړه باید ووایم چې اسلامي امارت د محاکمو د شفافیت تضمین کړی دی چې کوم محاکم د شرعي او اصولي تخلفاتو مرتکب سي د عزل سره د لوړو محاکمو لخوا دوسیه تر پوره غور لاندې کیږي. په محاکمو کې د مراجعې په صورت کې هیڅ موانع نشته، رشوت نشته، طرفدارۍ او نسب پالنې مخنیوی کیږي. هاخوا یو شمېر هیوادوال وایي پخوا آن ځینو دوسیو کلونه وخت اخیست او قضیه به هغه چا ګټله چې په محکمو کې به یې بډې ورکولې. در کل اگر نظر بندازیم یک مقایسه‌ای بگیم نسبت به حکومت قبلی یک مقدار پروسه شفاف هست. ما تا هنوز در ریاست استخبارات رفتیم، کار ما مشکل بر نخوردن، در ولایت آمدیم مشکل بر نخوردن. په ټوله کې د پخوا په نسبت ښهوالی راغلی دی، که رښتیا ووایو ښهوالی راغلی ده. خو اسلامي امارت لا ډېر کار پکار ده، لا ډېر خدمت پکار ده چې د ولس او دې ملت کومه دغه سي هغه لاسته راوړي. د سترې محکمې ویان به یې هڅه کوي په راتلونکي کال کې د هیواد محاکم د تخصصي سیمینارونو پر مټ نور هم پیاوړي کړي او زیاتوي چې ستره محکمه به د خلکو شکایتونو اوریدو او حل په موخه صندوقونه نصب کړي.